سلامونه دوستانو د پی ایف جی تکنیک چینل ته بیا ښه راغلاست. هیله ده وکړئ چې روغ او جوړ وئ. دوستانو که زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو د اوس نه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګړنجاني بټن ووهئ چې همیشه زموږ د ویډیوګانو نه پاتې نه شئ. دوستانو نن راځو په یو لوګو غږیږو چې لوګو دی دا تاسو ته زه ښیم چې لوګو څه شي ته وایي. زیاتره شاید پیژنئ، زیاتره به یې نه پیژنئ. لوګو دی په اصل کې دې ته وایي، لکه زما په پروفایل باندې که تاسو ګورئ دا تصویر لګېدلی دې ته وایي لوګو. لکه دلته دا تاسو که وینئ دې ځای کې د پی ایف جي تکنیک لاندې کامرا او د سور څلور غوندې غشي نشان دې ته وایي لوګو. یو دا دی، یو دا رقم ده. که تاسو وګورئ زما د پروفایل د یوټیوب پروفایل په شا باکګرونډ باندې لګېدلی دی، لکه دې کې دی د فیسبوک، یوټیوب، مثال په طور انسټاګرام، د کامرې عکس دی، پی ایف جي تکنیک پې لیکلی دی. مثال ما هغه که تاسو وګورئ دغه نشان که وګورئ دا نشان زما اصلي نشان دی، مثلا پی ایف جي تکنیک د افسر لیکلی. لاندې مثال په طور یو جی پی ایس غوندې ورسره ورکول سوی دی، کامرې عکس دی، سټلایټو دی، واي فایو سیټینګو، داسې سیستم لکه دا څنګه کولی شي یو سړی جوړ کړي. دوستانو دې سره شاید تاسو زیاتره اشنا وئ او که څوک دا غواړي چې جوړ کړي نو تر ویډیو یې تر اخره وګوري چې ښه په دقت باندې چې بې پوه شي چې دا په څه سیستم جوړېږي. زه دوستانو د دې لوګو هغه درته ښیم تاسو ته. تاسو به اوله لاړ شئ پلی سټور ته راډاونلوډ به یې کړئ. ما خو راډاونلوډ کړی ده. دا دی لوګو پلس لوګو پلس دی دا. دلته دوستانو تاسو اوله دا کولاوئ، دې کې به تاسو ووایئ کریټ نیو، یس به نه وایئ کریټ نیو به ووایئ چې تاسو ته نوی پروفایل کولاویږي. دې ځای کې ډېرې اپشنې ورکول شوي دي. مثال په طور که تاسو د اوله وګورئ دا د لوګو، دا دوم که وګورئ د فیسبوک کور د لوګو دې ته وایي چې هغه اول د پروفایل عکس لګوئ، او دا فیسبوک کور چې لیکلی دا دې ته وایي چې مثلا فیسبوک باندې شاته غټ کور چې هغه ته هم لیکلی شي. ټویټر هم شته دی. مثلا یوټیوب کور د یوټیوب شاته بیکګرونډ عکس یې هم کولی شي، یوټیوب ټمبل، ټویټر پوسټ، مثلا زیات اپشن شته. تاسو دې کې وګورئ. اوس زه راځم په لوګو باندې چې لوګو څنګه کولی شي موږ استعمال کړو. په لوګو مې کلیک وکړه. دوستانو دې چې تاسو څو اپشنې درکوي، لکه دا د عکس دی، سیټینګ د هغه دی، د ټیسټ دی، لیکلو دی، او کامرا ده، او رنګ دی، او سیو دی. لکه 5 اپشنې دي. ابر هم چې دي د ابر سر کې چې دي دا تصویر یوې خواته او بلې خواته، او زوم کول دي، او دا چې دی دې کې کولی شي کاپي کړئ. ښه راځو دوستانو اوله په څه شي باندې، په باکګرونډ باندې. باکګرونډ څنګه کولی شو جوړ کړو. تاسو به راشئ رنګ باندې به کلیک وکړئ. په دې رنګ کې تاسو ګورئ دلته ډېر اپشنې ورکوي. مثال په طور که زه تاسو ته وښیم، مثال دا رقم باکګرونډ شاته ګورئ، دا رقم، دغه رقم، دغه رقم، ډېر اپشنونه لري. مثلا ښکلي ښکلي اپشنونه لري. تاسو غواړئ شاته باکګرونډ باندې لګوئ، تاسو کولی شئ هر اپشن ولګوئ. یا خدای یو کوي چې دغه اول تصویر باندې که دوم تصویر باندې د یوټیوب اول تصویر لګوئ، دوم یې لګوئ، په یوټیوب یې لګوئ، فیسبوک یې لګوئ، په ټویټر یې لګوئ، په انسټاګرام یې لګوئ. د هر شي دپاره تاسو کولی شئ دې ځای کې جوړ کړئ. دوستانو دا ویډیو په لږ په دقت وګورئ چې کولی شئ دا لوګو چې شته وایي. لوګو اصل دا دی چې مثلا ستاسو اصلي چینل مشخص وي، هر څوک نشي کولی ستاسو چینل ویډیو کاپي کړي، یا مثلا ستاسو په رقم چینل جوړ کړي. دا ډېر مهم شی دی. ښه دوستانو دې کې تاسو کولی شئ هر رقم اپشن شاته باکګرونډ انتخاب کړئ. مثال زه یو انتخابومه، زه تاسو ته ویډیو ډېره طولاني نه کړم، دا زما انتخاب که صحیح ده. دې کې به دغه شی ووایي، دا اوس انتخاب سو، صحیح دی. په دې باندې تاسو کولی شئ دغه ځای کې کولی شئ عکس هم راواخلئ. مثال که دا وایي د ګالري ته لاړ شئ، یو عکس هم راواخلئ شاته باکګرونډ باندې لګولی شئ. مثال یا فوټوس هغه نه هم راخلی، هغه د دې خپل پروګرام د هغې نه هم راخیستی شئ. خو ډېر اپشنونه دي. که تاسو کولی شئ لږ لږ خپله وګورئ، پرې پوهېږئ. دې نه کولی شئ تاسو هر رقم سپیل راواخلئ. خیر هغه ځای ته نه ځو. ته هغه ما چینج کړه، زه بېرته باکګرونډ راولم. مثال کوم راغستی ما دغه یو دی. دې کې اوس موږ غواړو چې وکړو مثال ټکسټ لیکو که نه. دې ځای کې کولی شو ټکسټ ولیکو. څنګه ټکسټ لیکو؟ پی ایف جي تکنیک، صحیح دی. دا ما تکنیک ولیکه. مثال دا رقم راځي که نه. دې کې تاسو کولی شئ دا رقم هغه چینج کړئ. مثلا دا د پی ایف جي سیستم چینج کړئ. دا رقم کولی شئ غټ کړئ، وړوکی کړئ. مثال دا رقم
ها دا زه اوکې کوم په دې موشن باندې. دلته دوستانو یو بل شی پکې ډېر ښه دی چې تاسو کولی شئ د دې عکس د دې ټیسټ هغه بدل کړئ. مثال په طور زه دا رقم کوم، هلته که تاسو خط ته ګورئ زه دلته کلیک کوم، په هر موشن باندې تاسو کولی شئ دا خط ولیکئ. لکه دغه ډېر ښایسته راځي که په دې سیستم تاسو ورته ګورئ یا دې رقم لکه دې رقم تاسو کولی شئ ډېر په ښه موشن باندې راولئ. لکه دا رقم دغه رقم دغه رقم ډېر ښایسته راځي. دا هم ډېر ښایسته راځي. لکه دا که سپین وي شاته بکګرونډ نو دا ډېر صحیح پرې راځي. ښه دوستانو زه به راشم بېرته باک. ښه زه اوس یو هغه به انتخاب کوم، زه به ډېر تورانې کومه نه، دا به انتخاب کوم چې لږ معلومیږي ښه که نه وښیه تور ښه. دې کې دوستانو تاسو کولی شئ دا کوږ لکه چې راتاو مثال دا رقم کولی شئ تاو راتاو کوئ. دا د کوم جنس کېږي؟ دا دې جنس تاسو تیارې وښیم. یو منټ بېرته باک لاړ شو. مثال داسې تاسو کله انتخاب کوئ، مثلا دې جنه تاسو دا کلیک کوئ، دې کې تاسو ته د آپشن درکوي دغه کې مثلا دا ما کلیک کړ صحیح. دلته ګورئ تاسو ته خپله اتومات آپشن راځي. 3D کوئ 3D هم کېږي، مثلا داسې تاوی راتاوی هم کېږي. دا رقم که تاسو ورته ګورئ زه دغه رقم پرېږدم صحیح ده. دا رقم مثلا داسې کولی شئ وښوروئ. دا رقم کولی شئ تیز و پیکاو توندې کوي، په کولی شئ وړوکی غټې کوي سیستم باندې. خو دې کې تاسو کولی شئ خپله هغه یې کوي. دې کې بیا دا بل اپشن چې دا کولی شئ تاو او دا ما ډېر وړوکی غټ کړه، زه خیر زه به بېرته وړوکی کړم. دې کې دوستانو چې کولی شئ چې راتاو کوئ دا رقم مثلا دغه کې که دغومره سړی کړي که نه، لکه دې مابین کې ما په دې سیستم جوړ کړی و که نه. ښه دا خو وشو. ښه دوستانو اوس کولی شو مثلا تاسو نور هغه ته کوم جنرال دی دلته به کلیک وکئ، تاسو ته بیا دغه ژبه باندې به کلیک وکئ او دې ژبه باندې بیا کلیک وکئ. دلته تاسو کولی شئ یو لوګو انتخاب کړئ. لوګو معنا مثلا دې کې ډېرې لوګوګانې دي. زما نت دوستانو نن نشته دی، اخرینی هغه ده ختمیږي نو شته دی خو ضعیفه ده ډېر، لکه کار نه کوي. لکه زه تاسو ته فرض کړئ یو لوګو انتخابومه داسې یو دغه لوګو صحیح ده دغه رقم وینئ دا رقم لوګو شو صحیح ده. دا دلته لګومه زه صحیح ده. دا زه کولی شم دا رقم کم دې رقم دې رنګه مثلا دغه رقم دغه رنګ ډېر صحیح راځي که نه. کولی شئ لږ غټ هم کړئ وړوکی هم کړئ دومره صحیح دی نه. دغه رقم لکه دې سره بیا نور شیزونه هم انتخابولی شي. فرض که مثال په طور د سترګې هغه زه ورکومه زما نت لږ ضعیفه دوستانو بخښنه غواړم. دغه رقم مثال رقم کولی شي یو شی ورسره اضافه کوي، مثلا دا رقم یو شی کولی شي ورسره اضافه کوي. لکه ډېر ښایسته هر څه تاسو کولی شئ ورسره اضافه کوئ. مثال په طور که نه دا رقم تاسو کولی شئ دې رنګ هم چینج کړئ، په دې سیستم یې کوئ یا په دې رقم کوئ یا دغه سوري ښه راځي نه دا هم نه تور خو بیخي صحیح نه راځي. دغه رقم به که صحیح ده. سترګې والا رنګ به هم چینج کړو. دا رقم کولی شو مونږه دغه ځای کې ولګو دلته هم راځي. مثال په طور چې تاسو په نظر چې څه رقم ښه راځي هغه رقم لوګو ولګوئ. دا خو زه ستاسو دپاره هغه کوم داسې نه چې تاسو دا رقم ولګوئ، تاسو څه رقم کولی شئ ښه ولګوئ. نو دوستانو زه ویډیو ډېر نه اوږدوم، نو څنګه چل به کوئ دې ځای باندې به کلیک وکړئ، د عکس به ثبت کوئ. دا باندې چې کلیک وکړو دا د مابین دغه ډاونلوډ GFG چې دی دې باندې به کلیک وکړئ، د عکس به ډاونلوډ کړئ. د عکس هم چې ډاونلوډ کړه تاسو کولی شئ د عکس د اعلانات پرې راځي مشکل نشته دا لرې کولی شئ. د عکس په ګالري کې وګورئ، د عکس راځي. ځم اوس ګالري ته زه رالمه دا عکس که وګورئ ګالري ته راغلی
ثبت شوی دی تاسو کولی شئ کټ هم کوئ هر رقم یې کوئ دوستانو راځو دوم په د شاته باګرونډ باندې باګرونډ عکس څنګه کولی شو ولګوو هغې ته هم زه اوس تاسو به دا له سره ختم کوئ زه ځمه بیا مغه اپلیکیشن ته دوستانو دا اپلیکیشن تاسو کولی شئ هغه نه راډاونلوډ کړئ که یې نه لرئ او که یې لرئ شاید یې هم استعمال کړی یا نه استعمال کړی نو کولی شئ بیا به کریکټ نیو وایي اوس راځو د یوټیوب کور ته یا د فیسبوک کور ته هغه نشته پکې مغه یو شی راځي خو زه به د یوټیوب کور وایم چې شاته د یوټیوب باکګراوند پټ اوسي دا به وایم دوستانو زما نټ ضعیفه ده نن کار صحیح نه کوي ښه دا د یوټیوب باکګراوند دا په مغه شکل دی مثال هېڅ فرق نه کوي تاسو هر رقم هغه چې انتخاب کوئ تاسو کولی شئ انتخاب کړئ دوستانو تاسو به داسې چل کوئ تاسو بعضې وخت د عکس چې دی هغې فرق کوي سایز یې لکه خو دې سایز باندې ده لکه یوټیوب یې لیکلی خو بعضې موقع د یوټیوب سیسټم هم چې ده ورځ په ورځ چینجېږي نو د دې سایز فرق کوي بیا کولی شئ تاسو دغه هغه چې لګوئ دا لږ پې وړوکی ولګوئ یا د عکس مه ډیلیټ کوئ مثلا بیا لږ وړوکی کوی شئ مثال په طور زه تاسو ته اوس ښیم دلته یو ټیسټ ولیکم زه پښتو آنلاین زده کړه صحیح ده PFG دا کولی شئ داسې ولیکئ تاسو مثلا زه به یې لږ وړوکی کړم دومره مثال په طور دومره صحیح دی که نه داسې او د باګرونډ هغې ما صحیح انتخاب نه کړه باید یو صحیح رنګ انتخاب کړه دغه رنګ صحیح دی یا دا رنګ دا هم نه دا هم صحیح نه دی دوستانو تاسو کولی شئ شاته باګرونډ کې عکس هم ولګوئ عکس په څه طریقه لګوئ دې ځای کې به کلیک وکړئ دې ځای کې ګالري ته ځئ مثلا زه یو عکس راوالم ګالري نه فرض کړئ یو منټ کولی شئ مثلا دغه رقم یو عکس راوالئ مثال په طور زه دا د اور عکس رالم داسې کولی شئ دغسې یو عکس هم راوالئ صحیح ده دا رقم عکس هم لګولی شئ تاسو مشکل نشته دی ټیسټ باندې زه راځم بیا دا رقم دا ما کلیک ټیسټ په کوم رنګ کو ټیسټ په رنګ کو چې په دا اور باندې معلوم شي دا رنګ هم بد نه دی دغه رنګ یې کوو دا بیخي نه معلومیږي زه دا سپین به یې کوو دا صحیح دی دغه رقم دوستانو تاسو اوس کولی شئ هغه ورسره انتخاب کړئ مثلا لوګوګانې ورسره انتخاب کړئ چې کومه لوګو غواړئ همغه لوګو دې سره کې که تاسو ګورئ ډېر آپشن یې ورکوي دې کې تاسو کولی شئ نورې هم وګورئ ډېرې لوګوګانې دي کې مثلا دغه کې که تاسو ګورئ په هر بخش کې تاسو وغواړئ تاسو ته لوګو پیدا کېدای شي نو زه اوس یو دا لوګو انتخابوم چې څنګه موږ یو لوګو انتخاب کړو دوستانو زما نټ ضعیفه ده بخښنه غواړم د هغه ویډیو لږ لوډ کړئ واینا اوس خو اوس یې واخیسته که تاسو ګورئ په دې شکل مثال تاسو کولی مخکې له ټیسټ نه راولئ کولی شئ وروستې راولئ هغه به ستاسو هغه کار وي مثلا دا رقم تاسو کولی شئ لوګو شاته هغه څه شی چې لګوئ په دې سیستمه او په هماغه شکل تاسو کولی دې کې ډېر اپشنونه وګورئ دوستانو دې جنه کولی شئ تصویر هغه لږ کار پکې وکړئ ډېر اپشنونه لري دا نو زه ویډیو ډېره نه درته اوږدوم چې وخت ډېر نیسي ویډیو اوږدېږي او صرف دومره کوم چې د عکس درته سیف کړمه دا د شاته باګراوند د یوټیوب د فیسبوک د ټویټر د ګوګل د هر شي دپاره د یو کې کور شته تاسو کولی شئ دې جنه د اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او ښه استفاده ترې وکړئ نو راځو دوستانو دا ډاونلوډ کو ډاونلوډ به دغه ډاونلوډ وي بیا سیو به نه وي سیو هم چې که عکس نه راځي د ډاونلوډ جی پیج به وي دې باندې بیا ډاونلوډ کړئ په دې سایز باندې
او که په دې باندې نه کېده بیا په دې بل سایز را ډاونلوډ کړئ دې باندې هم کولی شئ را ډاونلوډ کړئ دا سایز هم صحیح ده که په دې هم نه شو بیا کولی شئ د تصویر خطونه هر څه لږ واړه کړئ نو بیا ډېر ښه صحیح سایز باندې راځي دوستانو همدومره که کومه پوښتنه لرئ زموږ د وټساپ نمبر لاندې لیکل کیږي او موږ ته کولی شئ کمنټ کې ولیکئ او زموږ ویډیو سره لایک کړئ زموږ چینل هم که نه یې سبسکرایب کړی سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو هم په الله سپارم